نن په ملک کې ګرانی د اسمان سره خبرې کوي. د وزیر اعظم شهباز شریف وکلا کنونشن ته خطاب وایي چې موجوده حکومت ملک دیوالیه کېدو نه بچ کړی دی. تیر حکومت IMF سره معاهدې باندې عمل درآمد نه و کړی چې د کمې له وجې IMF په موږ باندې لوبې وکړې او شرایطو باندې عمل درآمد نه بغیر د پروګرام بحالۍ نه انکار وکړو. وزیر اعظم دا هم ویلي چې سیلاب له وجې په ملک کې تاریخي تباهي خوره شوي. سیلاب له وجې معاشي صورتحال نور خراب شوی. وزیر اعظم وکلا کی د هاؤسنگ سکیم الاټمنټ لیټرې هم تقسیم کړي. د سیلاب متاثرینو ته د اگست او ستمبر میاشتې د بجلی بلونه معاف. وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان سیلاب ځپلې سیمې صحبتپور دورې په موقع د بجلی د بلونو د معاف کولو اعلان کړی. وایي چې د سیلاب متاثرینو کې به 80 ارب روپۍ تقسیمولی شي. متاثرین د سکلو لپاره څښا اوبه استعمالوي د کوم په وجه چې په هغې کې بیماریانې راځي. NDMA ته مې د متاثرینو لپاره د منرل واټر راوړو حکم ورکړی. وزیر اعظم د 300 یونټونه کم بجلی استعمالونکو لپاره د فیول ایڈجسټمنټ چارجز ختمولو اعلان هم کړی. د دهشتګردۍ مقدمه چیرمن PTI عمران خان د پولیس GIT ته پیش شوی دی. GIT مشري SSP انویسټیګیشن فرحت کاظمي کوله. عمران خان کمیټې ته ویلي چې زه بې ګناه یم، ما جج له دمکۍ نه دي ورکړي، باید چې مقدمه خارج کړي شي. میډیا سره خبرو کې عمران خان ویلي چې زما خلاف د ترهګرۍ دفعات لګولې شوي. وایي چې حکومت ته مې پیغام دی چې څومره مې تنګوي هم دومره بیا مونږ ځان تیارو. یو خوا وایي چې سیلاب دی سیاست مکوئ، نو بل خوا زمونږ پارټي کرش کوي. کله چې زه د احتجاج کال ورکړم حکومت به برداشت نه کړي شي. د سوات تحصیل کبل بری باندې د دماکې د ځای نه نور 3 مړي میلاو شوي. 13 ورځ شوي چاودنه کې د شهید شوي کسانو شمیره 8 ته رسېدلي. شهید شوي کسانو کې د امن جرګې مشر ادریس خان، 2 پولیس اهلکار او نور محافظین شامل وو. د سوات چاودنې FIR په CTD تاڼه کې د نامعلومه کسانو خلاف درج شوی. بلخوا د شهید پولیس اهلکارو جنازې په پولیس لاین کې ادا شوي. مړي په خپل آبایي کلو کې خاورو ته سپارلې شوي. د سوات مټي علاقې نه د یوې نجی موبایل کمپنۍ 9 اهلکار اغوا شوي وو، په کوم کې چې 15 خوشي کړي شوي دي، ولې 2 وس هم د اغواکارو په ولقه کې دي. ذرایع وایي چې اغواکارو د مغوي ملازمینو رهایۍ لپاره د 10 کروڑ روپو تاوان مطالبه کړې وه. سوات منګوره ښار کې سیول سوسایټي امن مارچ کړی. د مارچ شرکاو وایي چې مونږ په خپله خاوره امن غواړو، سوات کې نوره بدامني ناقابل برداشت ده. د مارچ شرکاو حکومت او قانون نافذونکي ادارو نه په سیمه کې د امن قایمولو مطالبه کړې. صوبایي وزیر شوکت سبزی ویلي دي چې کله د TTP سره مذاکراتو کې د صوبایي حکومت هیڅ کردار نشته. وایي چې معاون خصوصي اطلاعات بیرسټر سیف د هغه د سابقه جهادي رول له وجې وفاقي حکومت هغه په مذاکراتو کې انګیج کړی. شوکت سبزی د سوات ترهګرۍ حملې مذمت کړی. ویلي دي چې کوشش به کوو بیا داسې پیښې رامخې ته نشي. د بېدرکه شوي شهري د اسلام آباد های کورټ سخت احکاماتو نه پس 40 غنټو کې دننه خپل کور ته واپس راغلی. پولیسو مطابق شهزاد ټاون نه اغوا شوي شهري حسیب حمزه کور ته رسېدلی. 13 ورځ اسلام آباد های کورټ حکم ورکړی و که چېرې حسیب کور ته رانغی بیا به د ISI، IB، ملټري انټیلیجنس او پولیس اعلی چارواکي عدالت ته حاضریږي. په ملک باندې د یوې طاقتورې طبقې قبضه ده. دغې طبقې ته هیڅ فرق نه پرېوځي چې الیکشن کیږي او که نه. د رهنما PTI اسد عمر پریس کانفرنس وایي چې FIA چارواکو د سینیټر سیف الله نیازي لیپټاپ وړی. FIA لخوا موږ ته 1.5 نوټسز میلاو شوي. حکومت د PTI اراکین هراسا کولو کوشش کوي. حکمرانان یریږي چې عام خلک راپانسي. بلخوا د PTI د سینیټر سیف الله نیازي په کور د چاپې خلاف
سینټ اجلاس رابللو لپاره ریکوزیشن جمع کړي. قائد حزب اختلاف وسیم شهزاد ویلي دي چې اف آی ای انتقامي کاروایانې کوي. د مریم نواز د پاسپورت معامله لاهور های کورټ فل بینچ درخواست قابل سماعت ګرځولې او وفاقي حکومت او نورو فریقینو ته نوټس جاری کړي. د مریم نواز وکیل امجد پرویز ویلي دي چې کال 2013 کې مریم نواز رمضان شوګر مل کیس کې گرفتار شوی و. وروستو مریم نواز 2 کروڑ روپو ضمانت باندې رها کړې شوه. په دې کیس کې تر اوسه نیب ریفرنس نه دی دایر کړی. باید چې مریم نواز ته د بهر ملک سفر لپاره پاسپورت جاری کړی شي. د پی ټی آئی چیئرمین عمران خان جنوبي پنجاب کې د سیلاب نه متاثره سیمې تونسا دوره کړې ده. سیلاب متاثرینو سره ملاقات کړي. متاثرینو لپاره امدادي تقریب ته په وینا کې عمران خان ویلي چې حالیه سیلاب د کال 2010 سیلاب نه زیات نقصان اړولی. عمران خان وفاقي حکومت نه د انډس های وے بحالۍ غوښتنه کړې ده. ویلي دي چې وفاقي حکومت دې هم د سیلاب متاثرینو مرسته وکړي. په ملک کې د بارانونو او سیلاب وروستو د ډینګي ماشي حملې سیوا شوي دي. کراچۍ کې 43 غنټو دوران 160 کسان په ډینګي اخته شوي. د ډینګي کیسونه زیاتېدو له وجې غټو هسپتالونو کې ځای کم شوی. اسلام آباد کې هم د ډینګي 128 تازه کیسونه ریپورټ شوي. تر دې دمه اسلام آباد کې 4 کسان هم په حق رسېدلي. ضلع 400 کې هم د مریضانو شمیره 103 ته رسېدلي. ان ډي ایم په ټول ملک کې د نور سیلاب راتلو الرټ جاری کړی. 19 نه تر 18 ستمبر دوران د بھارت اوبو دریای ستلج راوي او چناب متاثره کولی شي. ان ډي ایم متعلقه وفاقي صوبایي او ضلعي محکمو ته د احتیاط کولو هدایات جاری کړي. د بجلی قیمتونه کمولو لپاره په عملی توګه د کار آغاز شوی. اسلام آباد کې د وفاقي وزیر خرم دستگیر خبري کانفرنس وایي چې په ملک کې د بجلی جوړولو کارخانې به زموږ په ملکي وسایلو لګولی شي. وفاقي وزیر دا هم ویلي دي چې د ملک ټولو کلیوالو سیمو کې به د 1 نه تر 4 میګاواټه شمسي توانایي منصوبې لګولی شي. سرکاري عمارتونه به هم سولر توانایي ته منتقل کولی شي. د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر کې کمی سلسله جاری. انټر بینک او اوپن مارکیټ کې ډالر نور ګران شوی. انټر بینک کې د 1 ډالر په نرخ کې 2 روپۍ 40 پیسې اضافه شوي چې ورسره د 1 ډالر قیمت 240 روپۍ 22 پیسې ته رسېدلې. اوپن مارکیټ کې د 1 ډالر قیمت د 1 روپۍ اضافې سره د 209 ته رسېدلې. ممنوع فنډینګ کیس صوبایي وزیر شوکت یوسفزی اف آی ای ته وړاندې شوی. د پیشۍ نه پس میډیا سره په خبرو کې ویلي دي چې کومې پوښتنې رانه شوي د هغې جواب مې جمع کړی. دا هیڅ بېنامې اکاونټس نه وو. موږ خپل اکاونټس اون کوو. د یوې پارټۍ خلاف سازش روان دی. اف آی ای چې مې کله هم راغواړي پیش کېږم به. د افغانستان پنجشیر ولایت کې د طالبانو د مقاومت جبهې ډلې ترمنځ نښتې جاری دي. سی سی د T20 رینکینګ جاری کړی چې پکې د قومي ټیم کپتان بابر اعظم بیټرز کې 2م پوزیشن نه 3م پوزیشن ته راکوز شوی. وکټ کیپر محمد رضوان په وډومبي پوزیشن برقرار پاتې شوی. بولینګ رینکینګ کې حارث رؤف 9 درجې ترقۍ سره 25م پوزیشن او محمد نواز د 2 درجې ترقۍ سره 14م پوزیشن ته راغلی.